ای بلدوزره دا ګرد ستا د لاسه راپېژن د خدای دپاره پرېږدم خو دې زه په والله که دې پرېږدم چې زه په کړی مې نه یم څه چې د پتلون ناپ مې نه یې اخیستی زه ډوډۍ لا هم نه خورم یاره ته دا خط وګوره دا څه لیکلي دي وایي صاحبه تا ته صاحب نه دي ویلي چپ سه میستیانو په دې کاغذ کې لیکلي دي چې د دوکان دپاره تاسو کم سامان راولی دی په 4 ساعته کې به زر تر زره دا پیسې جمع کړي کینو ښه واورئ او په دیکو به مې د باندې پسې واخلي که انسانان یاست په خبره سر خلاص کړي او د دې سره سم خبرونه پای ته ورسېدل دا کاروباري خبرې ته څه پکې وایې چې سر یې خولۍ ډېرې دي چې زه در سره یم د هېچ چا څه خار مه خورئ راسې چې خپلې سندرې او غزلې ورته واورو ته د چې خپله بې بینډه ریډیو ورته ولګو دا خبرونه تاسو د ریډیو گنج مرنجان څخه اورئ د ادرک چپک د کمپنۍ د اعلان په وینا کې ویل سوي دي چې کومو دکاندارانو تر اوسه پورې خپلې کرایې او د سامانو پیسې نه دي جمع کړي هغوی ته دا تاکید سوی دی چې زر تر زره دې پیسې جمع کړي که نو په وهلو ډبولو بیا تک شنه واړئ او د ای بیزوګایه زه چې څه درته وایم ته زما غه واوره ته دا د ریډیو خبرې پرېږده خو زما او دماغ ته ګوره ښه نو ته به هوښیار سوی تا په لاس ورکوم که د کمپنۍ ولرل بادرنګه پاپړ خوره پش ستا پر ما د څه شي خیال راځي کوره ته ګډوېر تا ما ته کوره ته وویل پشي زویه څنګه مې صفا کړې تا له ما څه معلومول ای دا خو سروی پکې جوړ شو توبه اوه دا خو لمر په راختلی دی ای خدایه خواري ګرته ولاړ که چاته نه وایست زه یو څه وږی سوم شاباس د زوزانو کوډۍ دا د سمسارې چمنې دي بیا کله شروع کړ زه به د غرمې دپاره یو څه زار درته پاخه کړم زه هم وږی یم دا یې یوه پیړه دا یې دوې دا یې درې پیړې دا یې څلور د چا دا ناواده دی چې ته خاندې کله دې پورته کړی دی خاندې دا پتلونان به څوک استري کوي ولې نو ته د کم مرض دوا ډېرې خبرې مه کوه دا پتلونان مینې دا کوم کومه دي استري پتلونان وړنده ولې دا نه وینې زما په سترګو ورته وګوره دا څه شي دي